د افغانستان هغه ترانسپورتي وسیله چې مخینه څه د پاسه 100 کلونو ته رسیږي او له دې وسیلې څخه د تګ راتګ لپاره پخوا تر بل هر څه ډیره ګټه اخیستل کېده. له دې غږ سره ډیری کسان اشنا دي، په اورېدلو سره یې تېرو وختونو ته بیایي، ځکه نن سبا د ماډرنو وسایلو په راتګ سره له دې ترانسپورتي وسیلې څخه ډیره کمه ګټه اخیستل کېږي. د کابل د درېیمې ناحیې په کلای واحد کوڅه کې له کلونو راهیسې د اسه ګاډیو په وسیله خلک تګ راتګ کوي. گاډی خوب است، هوای تازه است دیگه. ګاډی ښه ده، په تازه هوا او آزاده فضا کې تګ راتګ کوي. موټر کې تپ وي، موټر بیا زیات وخت پیدا کېږي هم نه. موږ همیش په دې ګاډیو کې ځو. تیل قیمته دي، خلک یو تعداد په ګاډیو او ځینې بیا پیاده ځي. زه زیاتره په ګاډۍ کې ځم، چون زموږ رسم و رواج او یو پخوانی فرهنګ دی. مخکې موټر نه و، ټول په دې ګاډیو کې تلل، ځکه موږ اوس هم پکې ځو. عبدالسمیع له ډېرو کلونو راهیسې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ګاډۍ چلولې او اوس له تیرو 3 لسیزو د کلای واحد په دې کوڅه کې د ګاډۍ سوارلي کوي. نوموړی وایي له هغه وخته چې په دغه ښار کې موټر کم تر سترګو کېدل، ما دا ګاډۍ چلوله او له همدې لارې مې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروله. 100 سال بیشتر میشه که نمیره گاډی کار میکنه. له 100 کلو ډیر کېږي چې په دې کوڅه کې ګاډیواني کېږي. زما خپله 50 کاله کېږي چې دلته ګاډۍ چلوم او له دغې لارې مې ماشومانو ته نفقه برابروم. پخوا به ټول کارونه په آسونو او ګاډیو کېدل، حتی پاچاهانو به هم آسونه او ګاډۍ درلودې، په دې به یې تګ راتګ کاوه. دا د تګ راتګ یوه پخوانۍ وسیله ده. خلک هم له دې سورلۍ خوشحاله او یو ځانګړی خوند ترې اخلي. دغه ګاډیوانان وایي که څه هم د دوی کرایه ډیره کمه ده، خو له دې سره بیا هم په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اوس ډیری خلک وس نه لري چې په موټر یا هم ګاډۍ کې تګ راتګ وکړي. دا ډکه یو 20 کاله کېږي زه دا خو ډیر وخت کېږي چې دا رواج دی. دا ګاډو کال لري چې 1.5 سال 200 کاله دی وشي. د ګاډۍ په دې دا ډیر پخوا دی. نو دلته اوس همونګه پخوا 15 دانې وو، اوس یو 15 دانې پاتې دي. او کاروبار نشته بخار کې. نو څنګه کې چې هر څومره ګټي بیا هم ښه دی. تقریبا 8 سال میشه میگه. شاوخوا 10 کاله مې کېږي چې دلته کراچیواني کوم. کارونه د پخوا په پرتله ډیر خراب شوي دي. د خلکو اقتصاد ډیر خراب شوی. زموږ کرایه ډیر ارزانه ده، خو بیا هم د خلکو وس نه کېږي چې کراچۍ کې لاړ شي. زیاتره پیاده ځي. خو یو شمېر ښاریان خوشحاله دي چې له ګاډۍ د سوارلي لپاره استفاده کوي. د دوی په خبره چې د ګاډۍ سوارلي ورته اقتصادي تمامیږي او هم د افغانستان یو پخوانی دود او فرهنګ ورباندې ژوندی ساتل کیږي. او دا خو د افغانستان یو له پخوانی دودونو څخه یو دود ده. مخکې لکه پخوا به ډېر خلک یې تلل، موټر د شیانو ته خلک ډېر لاسرسی نه درلوده، خو نسبت ډېر ښه مو هغه وخت کې. اوس هم کرایه کمه ده، خلک ډېر تګ راتګ کوي، خصوصا زنانه طبقه زیات تګ راتګ کوي. خو لکه ډېر رواج یې کم شوی ده. او موټر سیدي مثلا د مرسډیس او فلانکوچ دا موټر سیدي د ښار هوا کې یو څه تغییر راولي. کله چې په ګاډۍ کې وخځېږي داسې یو احساس د خوشحالۍ کوي سړی، آزاده فضا یې خصوصا په اوړي کې، نو ډېر ښه خوند کوي. ګاډۍ په افغانستان کې له پخوا استفاده کېدله چې خلکو د حمل و نقل لپاره ترې استفاده کوله، چې اوس هم د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر نورو سیمو کې ترې ګټه اخیستل کېږي.